بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو زده کوونکو د عربي ژبې په زده کړه کې زه اصغر صلاح تاسې ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ او تازه به یاست. رسیدلی یو 55 نمبر صفحې ته کتاب العربیة بین یدیک لومړی ټوک لومړی جز الوحدة الثالثة دریمه برخه الدرس الثامن عشر اتلسم درس. رسیدلی و د القراءة والکتابه برخه ته لوست او لیک. دا ډیره اسانه برخه ده. عموما دې نه همداسې یو نظر تیریږو. اولا القراءة لومړی لوست دی. التدریب الاول لومړی تمرین انظر واستمع واقرأ. انظر وګوره، واستمع واوره، واقرأ اول ولا زه یې لولم تاسې معنا کوئ او زه هم معنا کوم. تاسې به خپل ځان وازمایئ چې د دې درس الفاظ مو زده دي که نه. بیت کور، زه چې وقفه کوم تاسې معنا کوئ. شقه اپارتمان، غرفه کوټه، حمام تشناب، مطبخ اشپزخانه، دور منزل، سریر کټ، ستاره پرده، اریکه کوچ، سجاده فرش یا قالینه، غرفة نوم د خوب کوټه، غرفة جلوس د ناستې کوټه. التدريب الثاني صل بين الكلمتين المتماثلتين. د دوو مشابهو کلمو ترمنځ وصل کې دا خط داسې سره یو ځای کې. دا نو بیخي د ماشومانو دی، نو که چېرته کوم ماشومان هم دغه درسونه تعقیبوي دلته یې لیکلي لا په دې جدول کې به هم لا پیدا کوي. لکه نعم دلته به نعم دا دی، دې ځای نه به دې ځای ته یو خط کش کړو. انتقالیږو شپږ شپېتم نمبر صفحې ته. التدريب الثالث دریم تمرین انظر واستمع واقرأ. وګوره، غوږ شه، واوره او ولوله. زه چې اشاره کوم ورته داسې په هغه باندې ماوس پوینټر باندې تاسې هغه لولئ، معنا یې هم کوئ. او کنه ښه طریقه یې دا ده چې زه وقفه ونه کړم تر څو ډېر وخت ضایع نه شي. تاسې دا ویډیو سټاپ کوئ، خپله یې لولئ، معنا یې کوئ، بیا زما پلی کوئ دا چې درست یې تاسې ترجمه کړې ده که نه. اسکن فی بیت په کور کې اوسېږم. اسکن فی شقة په اپارتمان کې اوسېږم. فی الشقة 3 غرف په اپارتمان کې 3 کوټې دي. الشقة فی الدور الاول اپارتمان په لومړي منزل کې دی. اريد مشاهدة الاثاث د سامان یا فرنیچر کتل غواړم. اريد مشاهدة المطبخ د اشپزخانې کتل غواړم. التدريب الرابع څلورم تمرین. البته دې کې کیدای شي یو څه نوي الفاظ او نوي جوړښتونه وي. انظر واستمع واقرأ. وګوره، واوره او ولوله. دا پوره پاراګراف یا فقره زه لولم، یو پیرې بیا یې معنا کوم، بیا یې تاسې لولئ او معنا کوئ. خو هم که ویډیو سټاپوئ که نه، بیا هغې پسې چې داسې مو وکړل زه دغه پوښتنې کوم، لږ وقفه کوم، تاسې د هره پوښتنه نسبت دې درس ته جوابوئ. أحمد يسكن في شقة جميلة. الشقة في حي المطار.
الشقة في الدور الثالث. في الشقة 5 غرف. في غرفة النوم سرير. في غرفة الجلوس أريكة. في المطبخ فرن. في الحمام مرآة. أحمد يسكن أحمد أوسيجي في شقة جميلة بخيستا أبارتمان كي. الشقة في حي المطار. أبارتمان ده هواي ميدان بكلي كدي. الشقة في الدور الثالث. أبارتمان بدريم منزل كدي. في الشقة 5 غرف. بأبارتمان كي 5 كوتي دي. في غرفة النوم سرير. دخوب بكوتا كي كات دي. في غرفة الجلوس أريكة. دخوب بكوتا كي وبخي دناست بكوتا كي كوچ دي. في المطبخ فرن. بأشپزخانة كي داش دي. في الحمام مرآة. بتشناب كي آينة دا. أجب جواب ورکړئ. اوس زه سوال کوم، ویډیو سټاپ کوئ، تاسې جواب وای، البته په عربي کې، پښتو کې نه. بیا وګورئ زما جواب ته. هل يسكن أحمد في شقة؟ نعم. هل يسكن في حي المطار؟ نعم. هل الشقة في الدور الخامس؟ دريم سؤال دي. لا، الشقة في الدور الثالث. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. أين الفرن؟ الفرن في المطبخ. أين المرآة؟ المرآة في الحمام. أين السرير؟ السرير في غرفة النوم. أين الأريكة؟ الأريكة في غرفة الجلوس. ثانيا الكتابة. راغلیو د لیک برخه ته. البته دا هم د هغو زده کوونکو لپاره دی چې بیخي ابتدایي مرحله کې وي، نوي غواړي چې تعلیم سره، عربي سره نه، تعلیم سره اشنا شي، زده کړې سره اشنا شي، یا هغه ماشومان چې غواړي زده کړه وکړي د هغوی لپاره حروف دي: جیم، ح، خ. د دې د لیکلو طرز او طریقه دا چې جیم د جملې په سر کې داسې لیکل کېږي، البته د کلمې په سر کې، د کلمې په منځ کې داسې لیکل کېږي او په آخر کې داسې لیکل کېږي. مثالونه یې لاندې ورته لیکلي دي. همداشان ح او همداشان خ. التدريب الأول: مر بقلمك على الحرف. دا غدا ماشومان لپاره وي، عموما دلته یو حرف لیکلی وي، جیم د دې د پاسه داسې یو پنسل تیروي، بیا ح د هغې د پاسه یو داسې پنسل تیر کړي چې صحیح زده کړي. همداشان په دې باندې پنسل تاسې یا قلم کش کوئ د پاسه چې څنګه ولیکل شي. همداشان عین د کلمې په سر کې داسې لیکل کېږي، په منځ کې داسې لیکل کېږي، په آخر کې داسې هم لیکل کېږي، داسې په آخر کې کله لیکل کېږي کله چې حرف سره یو ځای راشي، وصل راشي، لکه 7 او دموع کله چې آخر عین کې یوازې وي بیا داسې عین لیکل کېږي. همداشان غین په اول کې، په آخر کې او په منځ کې داسې لیکل کېږي. او دا هم قلم او پنسل په دې حروفو هم سره تیروئ. او دې سره زمونږ درېیمه وحده یا درېیم چپټر ختم شو. څلورم چپټر به انشاءالله سبا ته شروع کو. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. زه اصغر صلاح مو په لوی رب سپارم. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.